بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو ورونو، اکثر خلک داسې چې هغه د مشکلاتو کې مبتلا د دشمن د طرف نه، د ظالم د طرف نه هغوی خلاصون نه او بیا یو کس پسې ګرځي، بل کس پسې ګرځي، یاره څه وکړو، څه چل وکړو، پریشان یو او بس پلان کې یعنې راګیر کړي او پلان کې رامنې ظلم زیاتی کوي. زه به تاسو ته داسې وظیفه وښیم مختصر شان، او دا وظیفه چې کله تاسو یعنې وکئ نو زه وایم چې بیا صرف تجربه وکئ، او تجربه د الله په نومونو باندې یعنې کول دا ښه نه دي. دا مجرب عمل لازم، تجربه مجرب دی، دا کیږي قبول لري. هغې کې کله چې ته داسې وکړې نو د الله په نومونو کې، د الله په اسماء صفتو کې یو نوم داسې دی چې الله الصمد دی. او دا الله الصمد وظیفه چې کله سړي ته داسې مشکلات راشي او ظالم په لاس کې گرفتار شي، نو په سجده باندې پریوځه او داسې کې په سجده باندې سر کېده او 135 پیرې 135 مرتبه دا الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا وظیفه وکړه. بیا سر روچت کا، یقیني درته یم چې د ظالم د گرفتارۍ نه به ته الله پاک خلاص کی او د ظالم د گرفتارۍ نه به ته الله پاک محفوظ کی. دا یقیني عمل دی، او که تاسو شک وي تجربه پرې وکړئ، انشاءالله العزیز الله به ستاسو هغه مشکل کار هغه به الله حل کړي او ظالم نه به الله تاسو خلاص کړي.